د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. د هیواد په شمال کې طالبانو د سیاد او د کندوز د خان آباد ولسوالۍ نیولې دي. طالبان وايي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د افغان ځواکونو له وتلو سره اوس د دوی په واک افغانستان شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قل اردو وايي افغان ځواکونه د هوایي او کمانډوي ځواکونو په مرسته له خپل جنگي وسایلو سره دغه ولایت د سیاد ولسوالۍ وتلي او د سرپل مرکز ته لیږدي دي. دوی دا ردوي چې طالبان په سیاد ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته مرجوب لاړولي، خو طالبان وايي سیاد کې افغان ځواکونو له څو ورځو د تسلیمېدو خبره کوله، خو له خپل ژمنې په شا شول او له ولسوالۍ د وتلو پر مهال یې 15 تنه وژل سوي او 20 نور یې بندي سوي دي. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهدزاده هم BBC خبریال نجیب پاتسون ته ویلي کله چې امنیتي ځواکونو غوښتل له سیاد ولسوالۍ ووځي په لاره کې د طالبانو له کمین سره مخامخ شوي او په دغه پیښه کې 10 تنه سرتیري وژل سوي او تر 20 ډېر ټپیان دي. خو وسلوال طالبان نن سهار د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز هم نیولی. د خان آباد ځایي خلکو د کندوز ولایتي شورا هم ویل چې د ولسوالۍ مرکز د حکومت له لاسه وتلی، خو وروسته د ولایتي شورا مشر یوسف ایوبي د BBC خبریال زلمی اشنا ته ویلي چې طالبان شاتګ ته اړ شوي او مرکز یې بیرته حکومتي ځواکونه نیولی. د کندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحماني هم وایي جګړه د ولسوالۍ بازار کې ده او امنیتي ځواکونو بازار کې چاڼیز عملیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یو اعلامیه کې وایي د هوایي ځواک ملاتړ سره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات او طالبان یې له درنې مرګ سره د ولسوالۍ له بازار او امنیه قومندانۍ څخه په شا بل پلو سیمهییزې سرچینې وایي چې د خان آباد ولسوالۍ چې نن سهار طالبان نیولې غرمه مهال دولتي ځواکونو ورباندې برید وکړ او د لنډ وخت لپاره یې ونیوله، خو ماسپښین 2 بجې طالبان د یو چټک برید په پایله کې بیرته ونیول او دا مهال د توپخانې قرارګاه باندې سخته جګړه روانه ده. بل خوا دا چې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د کندوز ولایت د اقتاش انتقالي ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال محمد عمر پسخپران په دغه نښتو کې مرګونې ټپي شوی او د علاج لپاره د تخار ولایت ته انتقال شوی ده. طالبانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو کلیپ نشر کړی ده چې معلومیږي وسلوال یې د خان آباد په ولسوالۍ کې شتون لري او له حکومت څخه یې بیرته نیولې ده. دا هم د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ د 1402 د ذوالقعدې 3 د دوشنبې ورځ ده چې الحمدلله خان آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او د چوک څلور لارې دي دا الحمدلله ټول فتح شوی د الله په نصرت سره او له دښمن څخه ضربتي ټانکونه هندي ټانکونه رینجرې ټول مکمل د مجاهدینو لاسته بشپړه په لاسته ورغلله. نو زه هغه حکومتي چارواکو ته دا پیغام لرم چې نور تر کومې ورځې پورې خو امریکا درنه ولاړله، نور خو تاسې تنها پاتې یاستئ. لا مزید د وزارت دفاع ویان ته پیغام لرم چې ټوله ورځ تاسې تکتیکي شاتګ ده په دغه رقم د تکتیکي شاتګ انشاءالله مجاهدین به له قندهار نه نیولې تر بدخشان او تر فاریاب لکه څه رقم د په ورځ کې 2 ولسوالۍ فتح کېږي الحمدلله په نږدې وخت کې به ټول افغانستان فتح. ګرانو ملګرو مننه چې تر دې دمه وای را سره د اسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. هیله ده خپل نیک نظر را څخه ونه سپموئ. مننه.